وکاله مې چې ډمتوب کولو نو په سر مې کېنوله اوس چې د الله دین ته راغلم یوازې مې پرېوستم بالکل بس شاړه مې پرېوستم چې یاره بس دقه ځای دی یاره درد کېږي دلته که نه تکلیف رسېږي که نه یار قسم دی ماسټر صاحب چې کله درته بچي جاړي که نه والله قسم دی ته وایي چې بس باقي زه بل طرف ته ودانګم هغه پردي خو پرېږده قسم په خدای کله چې ډمتوب کې وم نه خپلوان مې نه دي خپلوان خپل خاندان مې اولو بچې مې او خوری مې او ځان مې او زیګر مې قسم په خدای چې کله دین ته راغلم تپوس یې نشته دی لکه چې ما څه ګناه کړي څه خطا مې کړې داسې نعوذ بالله من ذلک یار ما خو شریعت فالو کو 2016 کې زما والد صاحب وفات شو چې کله هغه مې د خاورو لاندې کو نو هغه ټولې رشتې مو سره د خاورو لاندې شو 9 سال شو سرجي 9 سال شو تړپاوېږم اوس په خدای اوس په یو ورور راشي انشاءالله اوس په یو ورور راشي یار کم از کم زه څه وکړم یار ماسټر شوار صاحب خامہ ته د سوي د سختي مشکلات باغ سړي راځي چې الله ته ګرځي ښه او دا امتحان کې اوس ګیره بس الله پاک به باندې اسانه کې ان شاء الله دا امتحان به خدای پاک تیر کې ان شاء الله پښتو به ودرېږي همدغه چې نن تا نه کړی کې سبب تا ته رجستا درته به ولاړ ځکه چې څه کاري هغه بری به خلک دا متل کی دا موږ په خپل سترګو لیدل چې چا سره څه کړي مسي ورسره کیږي که چا مړه کړي ورور هغه سره مړ